نو یو ملګری دی دا نه وایي چې لکه زما سوال تاسو نه کړی و یا مې در لېږلی و هغه پکې حل نه شو نو دا پروګرام چې ته ټول واورې نو ستا به پکې انشاءالله هر سوال چې د رمضان متعلق ټول به پکې حل کېږي. او شیخ محترم ستاسو او د رڼا سټوډیو د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوو چې هغې خپله زندګي د دې دپاره وقف کړې ده چې خلکو ته خیر ورسوي د قرآن او سنت په مسایلو یې پوه کړي. د رمضان المبارک خصوصیات څه دي؟ د الله کتاب معظم کتاب دی دې کې صرف د دې یوې میاشتې نوم اخیستل کېدل دا د رمضان المبارک یو ناشنا امتیاز او خصوصیت. شیخ صاحب محترم د دې میاشتې متعلق چې یو حدیث کې راځي چې د جنت دروازې خلاصېږي د څه معنا ده چې جنت دروازې خلاصېږي؟ د دې مطلب دا دی چې رمضان المبارک کې انسان ته د جنت د داخلېدلو اسباب زیات راځي. شیخ صاحب محترم اوس یو کس وایي ګناه خو مې معاف کېږي نو کومه ګناه صغیره ده کبیره ده دواړه دي کوم یو دې سره الله سبحانه وتعالی معاف قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ای زما هغه بندگانو چې په ځانونو زیاته کړی د ګناهونو شوي تاسو مه ناامیده کېږئ الله ټول ګناهونه معاف کوي. داسې کوم حدیث ته چې نبي علیه السلام کس تخیري کړي چې لکه په دې میاشت کې دې ځانونه باغه کوم حدیث دې مسله کې شته دی؟ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل ما ته جبریل علیه السلام رالی ما ته وویل چې هغه انسان دې ذلیل شي د هغه پوزه دې په خاورو باندې ککړې شي چې رمضان المبارک ورته کې ښکلې موقع په ده باندې راشي او دی پکې د الله دومره بندګي او عبادت ونه کړي چې دی د الله د مغفرت مستحق وګرځي نو دا انسان دې ذلیل شي ما ویل آمین. شیخ صاحب محترم رمضان المبارک ته د عبادت موسم یا د عبادت میاشت ویلی شي؟ هیڅ یو شک نشته چې رمضان المبارک دا د عبادت موسم دی د عبادت سیزن دی. شیخ صاحب محترم په د دې امت دپاره په رمضان کې کوم خصوصیت دي خاص دا د ذکر شي؟ Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رڼا سټوډیو کتونکو او اوریدونکو محترم ورونو یو بل پروګرام رمضان را روان دی په یو څو ورځو کې ان شاء الله د هغه متعلق چې د ملګرو په ذهن کې کوم سوالات دي الله په فضل او کرم سره په دې نشست کې موږ تقریبا 100 سوالونه تیار کړي. نو یو ملګری دی دا نه وایي چې لکه زما سوال تاسو نه کړی و یا مې در لېږلی و هغه پکې حل نه شو نو دا پروګرام چې ته ټول واورې نو ستا به پکې انشاءالله هر سوال چې د رمضان متعلق یې که هغه مثال قیام اللیل دی که هغه مثال اعتکاف دی که هغه صدقه فطر دی ټول به پکې حل کېږي. په دې سلسله کې شیخ صاحب محمد نبي ته موږ دعوت ورکړی. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الله دې ستاسو په زندګۍ کې خیر او برکت واچوي. او شیخ محترم ستاسو او د رڼا سټوډیو د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوو چې هغې خپله زندګي د دې دپاره وقف کړې ده چې خلکو ته خیر ورسوي د قرآن او سنت په مسایلو یې پوه کړي. الله دې دا اداره قایم او دایم ساتي او الله دې ستاسو په زندګۍ کې خیر او برکت واچوي. مزید دې الله د خیر چینې د دې ادارې نه روانې کړي او الله دې په خپل در کې قبول کړي. الله دې د امت د اصلاح او د هدایت سبب وګرځوي. ډېره مهرباني. جزاک الله خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب اولینی سوال دی چې د رمضان المبارک خصوصیات څه دي چې دې باره کې وضاحت ملګرو ته وشي؟ شیخ محترم د رمضان المبارک خو په نورو میاشتو کې ډېر زیات خصوصیات دي. د الله په فضل او توفیق سره به یو څو د هغې نه ذکر کړو. اولنی رمضان المبارک هغه میاشت ده چې قرآن عظیم الشان کې د هیڅ یو بلې میاشتې نوم نه دی اخیستل شوی. دا صرف د دې یوې میاشتې نوم قرآن کې ذکر دی. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د الله کتاب معظم کتاب دی دې کې صرف د دې یوې میاشتې نوم اخیستل کېدل دا د رمضان المبارک یو ناشنا امتیاز او خصوصیت. دویم دا دی چې رمضان المبارک الله رب العالمین ورته دا اعزاز او شرف ورکړی دی چې الله د خپل معظم کلام د نزول لپاره همدا میاشت انتخاب کړی ده. قرآن کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان المبارک میاشت هغه ده چې قرآن هغې کې نازل شوی دی. د الله معظم کلام دپاره چې کومه میاشت انتخاب شوې ده نو یقیني خبره ده چې دا به په نورو میاشتو کې ډېر عظمت او شرف لري. دریم دا دی چې آسماني اکثر کتابونه هم په دې میاشت کې نازل شوي دي.
امام احمد بن حنبل رحمه الله په مسند کې حدیث نقل کوي د واثل بن الاسقع رضی الله تعالی عنه. هغه فرمایي چې صحیفه د ابراهیم علیه السلام د رمضان المبارک په اولنۍ شپه باندې نازل شوی. تورات چې دی هغه په 18 د رمضان المبارک باندې نازل شوی دی او دغه رنګي اتم د رمضان المبارک باندې انجیل په 14 د رمضان المبارک، قران کریم په 20 د رمضان المبارک یا داسې بعض الفاظو کې تقدیم او تاخير شته دي. نو دا څومره عزت د رمضان المبارک د میاشت خصوصیت دا ده چې کله دا میاشت شروع شي نو الله رب العالمین د اسمانونو دروازې کولاو کې، د رحمتونو دروازې کولاو کې او د جنت دروازې بندې کې، سرکش شیطانان په زنجیرونو کې خیل شي او د الله د طرف نه आवाज کوونکې आवाज وکي چې یا باغی الخير اقبل و یا باغی الشر اقصر. د خیر طلبګارا ته تکړه شه، تیار شه، د خیر سیزن دی، د خیر موسم دی. د شر طلبګارا بند شه، د شر مش نه ده. او د رمضان المبارک یو امتیاز دا دی چې الله په دې کې داسې یو شپه مقرر کړې ده لیلة القدر چې دغه شپې کې عبادت کول د زر میاشتو نه غوره دی. زر میاشتې څه د پاسه 80 کاله جوړیږي، یو میاشت الله یو شپې ته الله دومره عظمت ورکړي او دا شپه په رمضان المبارک کې ده. شیخ صاحب محترم، د دې میاشتې متعلق شی او حدیث کې راځي چې د جنت دروازې خلاصي دي. څه معنا ده چې جنت دروازې خلاصي؟ دا اشکال ډیرو خلکو ته راځي چې ګنې مطلب به دای چې په دې مشک چې که د دنیا یو کافر مړ شي نو هغه به هم جنتی او که د دنیا یو د الله ولی مړ شي به هم جنتی. لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب النار وسلسله الشياطين. نو د دې مطلب دا دی چې رمضان المبارک کې انسان ته د جنت د داخليدلو اسباب زیات راځي او ډیر خلک د جنت د داخليدلو مستحق ګرځي. او یقیني خبره ده چې کله یو ډیر انسانان جنت ته داخليږي نو د جنت دروازې کولاوي. دا فتح الابواب دا کنایه ده د دینه چې ډیر اسباب د جنت د داخليدلو د انسان مخې ته راځي. مثلا روزه مستقل سبب دی د جنت د داخليدلو. خلک په رمضان المبارک کې د جماعت پابندي کوي، دا مستقل سبب دی د جنت د داخليدلو. دعاګانې کوي، دا مستقل سبب دی. قرآن سره تعلق قائم کی، صدقه چاله ورکي، افطار د مسلمان ته د روزمات تنظیم وکي، پښمنی وخت کې راپاسيږي. دا ګڼ اسباب موجوديږي دی وجه نه خلک ډیر د جنت د داخليدلو مستحق جوړيږي. نو دا کنایه دا چې ډیر خلک به د جنت مستحق جوړي. شیخ صاحب دا خبره په حدیثو کې ثابت ده چې په دې میاشت کې د رحمت دروازې داخلاسي کنه سيزان نه خلکو جوړ کړي؟ نه، دا خبره په حدیث کې راغلي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمه. کله چې رمضان المبارک راشي نو د رحمت دروازې کولاو شي او د الله د طرف نه د رحمت نازلېدل وي. یقینا موږ او تاسو د الله د رحمتونو آثار وینو چې یو غریب نه غریب سړی هم په رمضان المبارک کې هغه ته 2-3 قسمه خوراکونه ملاويږي. هغه پکې یو غریب نه غریب سړی هم په بل خپل گاونډي مسکین یتیم باندې صدقه کوي او همدا د الله د رحمت آثار دي. او صحیح حدیث کې دا خبره راغلي ده څنګه چې موږ مخکې ذکر کړ چې اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمه. شیخ صاحب محترم، دې سره یو کس دی یو میاشت روزې می ونیولې، دې کې د ګناهونو معفول یو څه خبره مشته په حدیثو کې چې ګناه سره معاف کیږي کنه، څنګه خبره ده؟ او د رمضان المبارک میاش هغه په وجه باندې د انسان ګناهونه معاف کیږي. دا خبر حدیث صحیح حدیث کې ثابت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الصلوات الجمعه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. پنځه منځونه چې سړی پابندۍ سره کوي، د جمعې منځ پابندۍ سره کوي، یو رمضان نواله تر بله پورې
دا چې سره پابندۍ سره ونیسي دې منځ کې چې کوم ګناهونه دي دا ګناهونه ټول الله رب العالمین په دې عبادت سره معاف کوي. نو دې حدیث کې راغلی دی چې ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینهن، یو رمضان تر بل رمضان پورې د دې تر مابین چې کوم ګناهونه دي الله د دې عبادت په برکت باندې معاف کوي. شیخ صاحب محترم، اوس یو کس وایي ګناه خو مې معاف کېږي، نو کومه ګناه صغیره ده کبیره ده دواړې دي، کوم یو دې سره الله سبحانه وتعالی معاف کوي؟ دې باب کې د اکثر اهل علم رایه همدا ده او راجح مذهب دا دی چې دې مکفرات الذنوب باندې صغایر معاف کېږي. وجه دا ده چې په بعضو احادیثو کې ورسره دا خبره شته چې مکفرات لما بینهن اذا اجتنب الکبائر اذا اجتنب الکبائر، دا وخت کې چې کله د کبایرو نه سړی ځان ساتي، کبایر چې دي دا الله رب العالمین په توبه باندې معاف کوي، او یا کله چې د الله سبحانه وتعالی رحمت په انسان باندې نازل شي نو د شرک نه لاندې نور ګناهونه معاف کوي. قرآن کې الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، الله دا نه معاف کوي چې الله سره شرک وشي، خو د شرک نه لاندې ګناهونه چې دی هغه معاف کوي. دلته په غیر د توبې نه مراد دي، ځکه په توبه الله شرک هم معاف کوي، څنګه چې قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ای زما هغه بندگانو چې په ځانونو زیاته کړی د ګناهونه شوي تاسو منا امید کیږي الله ټول ګناهونه معاف کوي. خو دې باره کې د حدیثونه چې کله د حدیثو کې راځي چې کله د کبایر نه ځان ساتي نو معلومیږي چې په دې صغایر معاف کیږي. البته امام ابن قیم رحمه الله یو فایدمنه خبره بل کړی دا هغه دا چې په دې الله تبارک وتعالی صغایر ګناهونه معاف کوي، خو کله چې صغایر ګناهونه د انسان په یو بل سبب معاف شي نو بیا او دا اعمال سره وکي نو دا د کبایرونه بقدر الصغایر کمی تر دې چې دا کبیره صغیره وګرځي است الله په دې باندې معاف کوي. شیخ صاحب محترم، آیا په رمضان کې یو کس د مثال عبادت ونه کو داسې کوم حدیث ته چې نبی علیه السلام کس تخیری کړي چې لکه په دې میاشت کې د ځان ونه باغه کوم حدیث د مسله کې شته دي؟ او رمضان المبارک د عبادت بهترینه موقع ده، د الله د مغفرت یو ښکلی سیزن دی چې کله یو انسان ته دې کې هم د عبادت مستحق ونه ګرځي نو هغه ته د الله نبی خیری کړی دی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې تاسو د دې منبر خواته حاضر شئ. صحابه کرام د منبر خواته حاضر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منبر اولنۍ پړوي ته خطه نو ویل آمین، دویمه پړوي ته چې خطه ویل آمین، دریمه پړوي ته چې خطه ویل آمین. صحابه کرامو د الله د نبی نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تا داسې یو عمل وکړو چې دا د مخکې نه وکړی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ما ته جبریل علیه السلام راغلی، ما ته وویل چې هغه انسان دې ذلیل شي، د هغه انسان پوزه دې په خاورو باندې ککړه شي چې ستا نوم د هغه په وړاندې یاد شي او دی پرې درود ونه وایي. ما ویل آمین. بیا یې وفرمایل هغه انسان دې ذلیل شي، د هغه انسان پوزه دې په خاورو باندې ککړه شي چې مور او پلار په خپل ژوند کې ژوندي عمومي او د مور او پلار دومره خدمت ونه کړي چې دی په جنت ته داخل شمال چې آمین. دریم راته ویل چې هغه انسان دې ذلیل شي، د هغه پوزه دې په خاورو باندې ککړه شي چې رمضان المبارک وانته کې ښکلی موقع په ده باندې راشي او دی پکې د الله دومره بندګي او عبادت ونه کړي چې دی د الله د مغفرت مستحق وګرځي نو دا انسان د ذلیل شي. ما ویل آمین. نو امین السما دغه انسان ته خیری کوي او امین الارض محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امین وای نو دغه انسان یقینا چې بدبخت انسان دی، ځکه د الله نبی فرمای والشقی من حرم فيه رحمت الله، بدبخت انسان هغه دی چې په دې ښکلي موقع کې هم د الله رب العالمین د رحمت نه محروم شي، د بدبخت دی او دې ته به هیڅکله بیا چرته د رحمت مستحق ونه ګرځي، ځکه چې دومره ښکلي شیبو د رحمت نه
د مستفید نشو نو نور به د څه نه فایده واخلي. شیخ صاحب محترم په دې نت کې هم بعضې وخت کېږي لکه وایي رمضان را روان دی او که چا مبارکي ورکړه هغه ته به ګناه معاف کېږي. د رمضان مبارکي ورکړل په حدیثو کې شته دی؟ نه داسې خبره نشته چې د رمضان المبارک مبارکي چا ورکړه ګناه به معاف کېږي یا د دې زیری په کار دی یا د دې خوشخبري. خو البته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو ته دا فرمایلی و. یو ځل رمضان المبارک د راتلو په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته بیان کوي فرمایل چې آتاکم شهر مبارک، اے ملګرو د برکت والا میاشت راغلی ده، په دې کې الله تاسو په خپلو رحمتونو کې پټئ او په دې کې الله د جنت دروازې کولاوي، د جهنم دروازې بندېږي او په دې کې سرکشه شیطانان په زنځیرونو باندې تړل کېږي. نو تاسو د خپل ځان نه الله د طرف ته خیر ور وښوئ. نو نبی علیه السلام خپله د دې یو خوشخبري ورکړې ده. خو دا چې چا مبارکي وویله یا خبر ورکړه هغه ته مغفرت کېږي، دا خبره په صحیح روایتو کې زما د ذهن مطابق چېرته موږ نه ده لیدلې. شیخ صاحب محترم رمضان المبارک ته د عبادت موسم یا د عبادت میاشت ویلی شي ده؟ او دې کې هیڅ یو شک نشته چې رمضان المبارک دا د عبادت موسم دی، د عبادت سیزن دی. لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې په باره کې فرمایي چې دا میاشت چې کله داخله شي نو د ینادي منادي من السماء یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. د الله د طرف نه آواز کوونکی آواز کوي، اعلان کوونکی اعلان کوي چې ای د خیر طلبګاره را مخامخ شه، تکړه شه، تیار شه، دا د عبادت سیزن دی، او ای د شر طلبګاره بند شه. نو ګوره دې روایت کې داسې راغل چې د الله د طرف نه آواز کوونکی آواز کوي چې د خیر طلبګاره تکړه شه، ای د عبادت طلبګاره، ای د خیر طلبګاره. پته لګېږي چې دا د الله د طرف نه د عبادت دپاره د عبادت دپاره موسم او سیزن مقرر شوی دی. ځکه پکې اعلان کوي چې اعلان دی چې د عبادت سیزن دی، تاسو عبادت طلبګار بندگان تکړه شئ. شیخ صاحب محترم په رمضان کې آیا د اور نه خلک ازادېږي؟ نو څه معنی؟ هر یو کس لکه تاسو مخکې ویلي بس مشرک دی، مبتدع دی، بس اور نه ازادېږي، دا خبر څنګه ده؟ دا خبره په حدیث کې ثابته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان المبارک کې ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. د الله رب العالمین فیصله ده د الله دپاره ډیر انسانان د جهنم د اور نه خلاصېږي او دا کردار هره شپه کېږي. خو دا مطلب نه دی چې څوک په رمضان المبارک کې د الله نافرماني کوي دی به هم د اور نه خلاصي، مشرک او مبتدع نه. د دې مقصد دا دی چې الله د رحمت دروازې کولاو دي، د رحمت شیبې او بارانونه وریږي، نو اکثر خلک د الله رحمت ته ځان ور وړاندې کوي. هغه خلک چې هغوی اسباب استعمال کړي، یعنې روژه ونیسي، د هغې سره د لمونځ پابندي وکړي، دعاګانې وکړي، توبې وباسي، استغفار ووایي، دا صدقات وکړي، اسباب چې استعمال کړي. نو په دې میاشتو کې اسباب ګڼ وي او د الله رحمتونه هم زیات نازلېږي، وروسته خلک د جهنم د اور نه بچ کوي او هره شپه کې الله خپل بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي. لکه حدیث کې راغلی دي چې ولله عتقاء وذلك في كل ليلة من رمضان. شیخ صاحب محترم د دې امت دپاره په رمضان کې کوم خصوصیت دي خاص دا ذکر شي؟ یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت دپاره په رمضان المبارک کې یو څو خصوصیات ذکر شوي دي. دا یو 15 خصوصیات په یو حدیث کې راغلي دي، لیکن نور هم ډیر دي. اولنی خصوصیت پکې دا دی چې الله تبارک و تعالی د جنت دروازې کولاوي. دویم خصوصیت پکې دا دی چې د جهنم دروازې پکې الله بندوي. او دریم خصوصیت دا دی چې الله سبحانه و تعالی سرکش شیطانان په زنځیرونو کې ښکیل کوي. او څلورم خصوصیت دا دی چې الله پکې د دې رمضان المبارک په آخرنۍ شپه کې خپلو بندگانو ته مغفرت کوي. صحابه کرامو عرض وکړه دا لیلة القدر ده؟ ویل نه، لیلة القدر نه ده، بلکې عامل چې کله یو عمل انتها ته ورسوي نو الله تبارک و هغې ته خلک د هغه اجرت ورکوي،
دغه مزدوري ورکوي. نو دا یو ښکلې بندګي د الله دپاره خلکو انتها ته ورسوله. الله رب العالمین هم دې بندګانو ته دا اجر ورکوي. پنځم خصوصیت یې دا دی چې لخلوف فم الصائم اطيب عند الله بالريح المسك. د روجهدار د خولې بدبوي الله رب العالمین ته د مشک او د خوشبویۍ نه ډېره بهتره ده. دا پنځه خصوصیات په یو حدیث کې راغلي دي. ورنه رمضان المبارک ډېر خصوصیات لري. شیخ صاحب محترم، د روژې فضیلتونه که ذکر کړی شي او د ملګرو ته چې څه فضیلتونه په حدیثو کې ذکر دي لنډ؟ روژې فضیلتونه په احادیثو کې ډېر زیات دي او د هغې اولنۍ فضیلت د روژې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین فرمایي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. د بنی آدم هر یو عمل الله یو د لس چند نواله یو تر 200 چند پورې زیاتوي. معلوم دی لیکن د روژې د اجر مقدار چاته معلوم نه دی. رب کائنات فرمایي روژه زما عبادت دی او زه د دې روژې بدله ورکوم. ټول عبادتونه الله لکېږي لیکن د روژې نسبت چې ځان ته کړی دی دې کې کمال دا دی، فایده دا ده چې یعنې زما د عظمت او زما د لویۍ سره چې څومره اجر وي هغومره اجر به زه ورکوم. ځکه روژه کې انسان د ټولو ګناهونو ناروا او حرامو نه صبر کوي او الله قرآن کې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. د روژې یو دویم فضیلت او بهتري دا ده چې ټولو مؤمنانو د زړه ارمان دی چې الله رب العالمین ما جنت ته داخل کړي او د جهنم نه نجات راکړي او جهنم نه د بچاو یو بهترین ډال هغه روژه ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنه، روژه د انسان دپاره د جهنم د اور نه ډال دی. په بل روایت کې جنة من النار كجنة احدكم من القتال. د روژې یو بهترین عظمت او شرف دا دی چې د دې روژې په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي، بلکې د جنت کې یو بهترینه دروازه الله صرف د دې روژهدارو دپاره تعین کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ان فی الجنة لباب يدعى الريان يدخل منه الصائمون. جنت کې یو دروازه ده چې هغې ته صرف ریان ویلی کېدلی شي، هغې نه صرف روژهدار داخلیږي. او روژه داسې یو عبادت دی چې د انسان ټول اندامونه الله ته متوجه کوي. سترګې به دې د الله د حکم مطابق وي، ژبه موافق، غوږونه موافق. او روژه د انسان دپاره د دې نفس کې د تقوا صفت پیدا کوي. ځکه قرآن کې الله فرمایي لعلکم تتقون. روژه په دې بنیاد باندې تاسو ونیسئ چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. او د روژې نور ډېر بهترین فضیلتونه دي. ځکه یو روایت کې داسې راغلی دی چې کم یو من اعطش نفسه في يوم صائم سقاه الله عز وجل يوم العطش الاکبر. کوم یو انسان چې یوه ورځ د الله د رضا دپاره ځان تږی کړ، الله به په هغې سخته ورځ باندې الله تبارک وتعالی دله اوبه ورکړي او د اوبو انتظام به وکړي. روژه بهترین عبادت. شیخ صاحب محترم، د روژې نیولو څه فایدې؟ لکه موږ خو فایدې پس نه ګرځو، فایدې ما هر عبادت لري شیخ صاحب. او دې کې هیڅ شک نشته چې روژه د یو حکیم ذات حکم دی موږ ته او د هغه هر حکم د بېشماره حکمتونو فایدو نه خالي نه دی. دویم رب العالمین په بندگانو باندې دومره زیات مهربانه دی چې مور او پلار پې هغومره مهربانه نه دي. د مور او پلار مهرباني په بندگانو باندې په بچو باندې دومره نه ده څومره مهرباني چې د الله تبارک وتعالی په خپلو بندگانو باندې ده. دغه وجه ده چې کوم حکمونه الله په بندگانو فرض کړي دي کې د بندگانو ډېرې غټې فایدې دي. خو د روژې یو څو فایدې به ذکر کړو علی سبیل الاختصار. اولنۍ فایده دا ده چې په دې کې د انسان کې د تقوا صفت پیدا کېږي او دا فایده الله قرآن کې ذکر کړې ده یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلکم تتقون د ایمان والاو په تاسو روژه داسې فرض شوې ده لکه په مخکنو امتونو چې فرض شوې ده دې دپاره دې حکمت دپاره چې په تاسو کې تقوا پیدا شي تقوا هغه بهترین صفت دی چې انسان کې دا صفت راغلی که نه نو یو سل فایدې قرآن د تقوا دپاره ذکر کړي دي دومره غټه خزانه موږ ته په روژو باندې معلومیږي الله وایي ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا تلک الجنة التي الله وایي دا جنت دی نورث من عبادنا من كان تقیا موږ په میراث باندې هغه چاته ورکوو چې تقواداري جنت په تقوا حاصلېږي جهنم نه بچاو په ده باندې راځي بېشماره اجرونه یو فایده پکې تقوا دویمه فایده دا ده چې د دې روژې په وجه باندې انسان ګناهونه رجیږي ګناهونه صفا کېږي لکه د الله نبي فرمایي ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینهن نو ګناه انسان زړه ته د زهرو نه ډېر ضرر ورسوي زهر د انسان بدن ته ضرر رسوي هغه صرف د فاني دنیا خرابوي او زړه ګناهونه د انسان زړه ته ضرر رسوي ګناهونه د انسان ابد الاباد زندګۍ ته ضرر رسوي څنګه چې امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي ضرر الذنوب على القلوب اشد من ضرر السموم على الابدان دا زړه ته د ګناهونو اثر د زهرو د اثر نه زیات نو دا یو زهریله څیز دی ګناه او دا د دې په وجه صفا کېږي د مخکې یو وایرس راغلی چې یا بدن ته چې وایرس داخل شي او چاته ویل شي چې د دې بدن د دې وایرس د وجه نه ته مرې او د دې دپاره په 1,00,000 روپۍ باندې یو انجکشن د دا به تا ته استعمالیږي د دې وایرس اثر به ختمیږي خلک یې کوي هغه 1,00,000 روپۍ انجکشن او بار بار یې کوي نو ګناه زړه ته د دغې وایرسو نه خطرناک وایرس دی دا د روژې په وجه باندې الله رب العالمین فاکوي درېیمه فایده یې دا ده چې روژه انسان د جهنم د اور نه بچ کوي لکه نبي علیه السلام فرمایي روژه د جهنم د اور نه ډال څلورمه فایده یې دا ده چې د روژې په وجه انسان جنت ته داخلیږي بلکې جنت کې یو خاصه دروازه د روژې په وجه باندې الله انسان ته ورکوي پنځمه فایده یې دا ده چې د روژې په وجه باندې انسان ته بې انتها اجر میلاویږي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي رب کائنات فرمایي د هر عمل ثواب چې دی د 1,00,000 چنده نه واله تر 200 چنده پورې او د روژې ثواب الله وایي زما عبادت دی او زه د دې بدله ورکوم او نور د انسان زړه په دې کې برابرېږي د الله سره قوي تعلق قایمیږي د ګناهونو نه نفرت راځي ټولو عباداتو ته انسان تکړه کېږي د الله رحمتونه حاصلوي بېشماره فایدې په دې روژه کې الله رب العالمین کې ښودلي دي ځکه ارحم الراحمین ذات چې په بندګانو یو حکم نازل کړی دی نو په هغې کې ډېرې فایدې علاوه د دې نه دې کې صحي فایدې دي طبي فایدې دي د ټولو ډاکټرانو په دې خبره باندې اتفاق دی چې په بدن کې ډېرې بیماریانې د خوراک د ډېروالي د وجې نه پیدا کېږي کله چې انسان ځان اوږې کې خوراک سکاک په ځان باندې بند کړي ډېر بیماریانې د بدن هغه د دې په وجه باندې ختمېږي شیخ صاحب محترم آیا په حدیثو کې شته چې دا روژه به د قیامت په ورځ د بنده لپاره شفاعت کوي دا خبره شته په حدیثو کې او دا په یو صحیح حدیث کې ثابت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصيام والقرآن والصيام يشفعان للعبد د قیامت په ورځ باندې دوه څیزونه دي چې هغه د انسان دپاره شفاعت کوي یو قرآن کریم دی او یو روژه ده قرآن کریم به شفاعت کوي او دا به وایي چې یا ربي منعته النوم باللیل فشفعنی فيه یالله دا انسان ما د شپې د ګناه د شپې د خوب نه منع کړی الله زما شفاعت د مبارکي قبول ويقول الصيام يا ربي منعته الشهوات بالنهار فشفعني فيه یالله دا ما د خپل شهواتونه د ورځې بند کړی او ربه زما شفاعت د ده په باره کې قبول کړي حدیث کې راځي فیشفعان د ده شفاعت به قبلولی شي د دې دواړو شفاعت نو روژه قیامت کې د انسان دپاره شفاعت کوي الله ته او داسې شفاعت نه دی بلکې الله یې قبلوي ځکه د الله نبي فرمایي فیشفعان شیخ صاحب محترم په روژه کې دعاګانې کول دا قبلېدلو دا شته حدیثو کې چې دعا ښه قبلېږي په دې میاشت کې او روژه د دعا میاشت ده او روژې کې یو مهمترین عبادت دعا ده دې وجه نه که موږ او تاسو قرآن کریم د روژې بحث وګورو
نو الله د روجي بحث راوړ دی او یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام د دې روجي بحث په منځ کې الله د دعا بحث راوړ دی و اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی کله چې زما بندگان ستانه زما په باره کې پوښتنه وکړي نو ته ورته ووایې چې زه نږدې یم د دعا کوونکي دعا قبلوم کله چې ما راوبلي نو دا دلیل دی په دې خبره چې الله د دې روجي بحث په منځ کې په قرآن کې دعا راوړي دا دعا میاشتم ده او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر درې کسان دي چې دا غیر دعاګانې الله نه رد کوي ضروري الله قبلوي یو د هغې نه امام عادل چې کله هغه د انصاف بادشاه وي د هغې دعا الله نه واپس کوي دویم والصائم حتى يفطر یو سړی روژهدار دی نو د روژهدار دعا الله تبارک وتعالی نه غورځوي ځمکې ته تر دې پورې چې هغه روژه ماته کړي او دریم مظلوم انسان چې کله خیرې وکړي الله دا خیرې د وریځې نه بره کړي او دې مظلوم ته په خپل عزت باندې قسم وکړي ته ووایي چې زما مظلوم بنده لانصرنک ولو بعد حین زه به دې ضرور امداد کوم ولو که څه وخت وروسته شیخ صاحب آیا دا روژې په مخکینیو امتونو باندې وایي که نه په مسلمانانو باندې صرف دا روژې دي قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی موږ ته خبر راکړی چې روژه په مخکنو امتونو باندې فرض وه الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے د ایمان والاو پتا سو روجې دي چې پر شوي دي لکه په مخکنو امتونو چې پر شوي دي دپاره چې تاسو تقوا والا شي همداسې موږ ته احادیثو کې بیا خبر راکړی شوی دی چې مخکنو امتونو کې خلکو روجې نیولې د مثال په طور باندې د عاشورا روجه په باره کې د صحیح البخاري روایت دی چې نبی علیه السلام مدینې ته راغلی یهودو به دا روجه نیوله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې تاسو د دې میاشتې روجه ولې نیسئ د دې ورځې هغه وفرمیل دا خو ډېره صالحه ورځ ده ځکه په دې ورځ کې الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړی فرعون او فرعونیان یې تباه کړل موسی علیه السلام د الله د شکرې د وجې نه روجه ونیوله وګوره موسی علیه السلام روجه ونیوله نبی علیه السلام ویل موږ خو ډېر حقدار یو په متابعداري د موسی علیه السلام همداسې د داود علیه السلام په باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الصلاة الى الله صلاة داود واحب الصيام الى الله عز وجل صيام داود فتهجد کې بهترین تهجد الله تعالی داود علیہ السلام او بهترین روجیم الله تعالی داود علیہ السلام به داود علیہ السلام د روجو په باره کې فرمایي کان یصوم یوما ويفطر یوما داود علیہ السلام یو ورځ روجه بل ورځ به خوراک او به علامه قاسمی رحمه الله د تورات عبارات را نقل کړي په خپل تفسیر کې چې باقاعده د تورات کې د روجو تذکره ده خو صرف د مفسرین او محدثین اختلاف پدې کې دی چې په هغوی باندې هم د رمضان المبارک روجې فرض وي او که نه نو د بعضو روایاتو نه همداسې معلومیږي او بعضې علماو ذکر کړي دي چې او دا رمضان المبارک په هغوی باندې فرض و کما کتب علی الذین من قبلکم نه استدلال کړی دویم قول دا دی چې نه په مخکنو امتونو باندې په هرې میاشت کې 3 روجې فرض وي خو چې کله رمضان المبارک فرض شو نو بیا 3 روجې فرضیت منسوخ شو رمضان المبارک فرضیت هغه باقی پاتې شو نو په مخکنو امتونو باندې د دویم قول مطابق د هرې میاشتې نه 3 روجې شیخ صاحب محترم رمضان چې شروع کېږي نو غټ یو اختلاف په دې کې چې لکه روژه چا سره ونیسو اختلاف د مطلبي ته اعتبار شریعت ورکړی که نه شته خو دی خو شریعت اعتبار ورکړی شیخ صاحب دې مسئله کې ډېر اوږد تفصیل دی چې سړی ټول تفصیل بیانوي نو یو ګنټه وخت اخلي خو موږ به دا خبره را مختصره کړو د خبرې اختصار خلاصه دا ده چې دې کې 3 قوله دي د علماو یو قول د علماو دا دی چې رمضان د هر بلد د پاره خپل رؤیت دی
یو ملک هم وي مثلا لاهور مستقل بلد دی پیښور مستقل بلد دی کراچۍ مستقل بلد ده چې په دغه بلد کې لیدل شوي دا به هغوی به روژه نیسي که نه د بل بلد په رؤیت باندې څوک روژه نشي نیولی. دویم قول دا دی چې کوم خلک هغوی چې رمضان المبارک میاشت په یو علاقه کې ولیدلی شي دغه بلد ته چې نږدې کوم بلاد دي هغوی هم باید روژه ونیسي او چې کوم ډېر لرې دي لکه خراسان او اندلس نو دوی باید د یو بل په لیدلو باندې اکتفا ونه کړي. دریم قول د اقوالو د اهل علمو نه دا دی چې دوی لره دا مشاهده ده چې مطالع جدا دي خو شریعت دوی لره اعتبار نه دی ورکړی. کوم علما چې هغوی وایي چې شریعت کې دوی لره اعتبار شته نو هغوی دپاره یو څو دلایل دي. اولنی دلیل هغه هم د دې نه استدلال کوي چې قرآن کریم کې الله وایي چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. شهد معنی دا ده چې شهد الشهر هم د ظهور نه ماخوذ دی چې میاشت کومې علاقه کې راوخیږي او هلته خلک مشاهده وکړي هلته خلک ویني نو باید هغوی روژه ونیسي. که نورو علاقو خلکو لا د په دې باندې روژه نیول پکار نه دي. دویم استدلال حدیث د قریب دی چې امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی. قریب رحمه الله د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه غلام دی. دی چې دی وایي زه ام الفضل لیږلی وم شام ته په یو کار پسې نو چې کله زه هلته راړم ورسېدلمه هلته موږ د جمعې په شپه باندې موږ هلته میاشت ولیدله معاویه رضی الله تعالی عنه هم ولیدله. معاویه رضی الله عنه خلکو ته اعلان وکړ او موږ روژه ونیوله. چې رالمه مدینې ته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما رانه نورې پوښتنې وکړه بیا دا پوښتنه وکړه چې تاسو میاشت کله ولیدله. موږ ورته وویل چې موږ د جمعې په ورځ باندې ولیدله. ویل تا خپله ولیدله مال او ما هم ولیدله خلکو هم ولیدله. معاویه رضی الله عنه حکم وکړ دی ویله چې موږ میاشت د خالي په شپه لیدلې ده نو موږ به همیشه یو چې موږ به میاشت روژه به نیسو تر دې چې یا میاشت ووینو یا دېرش پوره شي. به یې وفرمایل هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې حکم کړی. دریم استدلال د دې سالم او قاسم دا دوه تابعین دي. دوی ته په مدینه کې وویل شو ابن ابي شیبه مصنف کې دا اثر نقل کړی دی. دوی ته وویل شو چې جناب په استعاره علاقه کې چې د میاشت لیدل شوې ده نو دوی ویل چې ما لنا ولأهل استعاره زموږ او د اهل استعارې څه مناسبت دی. هغه مستقل بلد دی موږ مستقل. څلورم دوی استدلال کوي په د مطالعو د لمر باندې دي کې اتفاق دا خو یقیني خبره ده چې دلته لمر مختلې وي په امریکا کې نه ختلې دلته ختلې دلته نه ختلې نو په دې کې چې د قیاس کوي په مطالعو د لمر باندې د لمر مطالع جدا دي نو د سپوږمۍ هم جدا دي. پنځم امر مشاهده باندې استدلال کوي. مشاهده دا ده چې ډیر علاقو کې مشاهده شوی ده چې میاشت لیدل شوی او په بل علاقه کې په مغرب طرف ته چې دی یو ورځ وروسته لیدل کېږي اکثر همداسې یا مشرق طرف ته یو ورځ وروسته لیدل کېږي نو کله ناکله دا موږ مشاهده کړې. کوم علما چې هغوی وایي چې دې لره اعتبار نشته لکه د جمهور فقهاو رایه همداسې د هغې استدلال د یو څو دلایلو نه کوي. اول هم د دغې آیت نه استدلال کوي. الله فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن به فرمایي فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر هم دې ته ویل کېدلی شي چې علاقه کې څوک ویني او شهره په معنا د ظهور او شهرت معنا باندې اخیستل شوې ده. دا خبره مشهوره شي ظاهره شي چې میاشت ولیدلی شوه نو که چېرته دا شرط وی اختلاف د مطالعو له اعتبار په شریعت کې وی نو قرآن به تنبیه موږ ته راکړی ګوره چې ستاسو په بلد کې ولیدلی شوه نو تاسو به اعتبار ورکوئ. دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه يصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. د الله نبی صلی الله علیه وسلم خبره مطلقه ذکر کړې ده چې اختلاف المطالع لر اعتبار وي او د هر بلد د پاره خپل رؤیت وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایلی وي چې صوموا لرؤیت اهل بلدکم. دریم
استدلال په دې باندې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دوه بانډچیان رال او ته ویل چې د الله رسول موږ میاشت لیدلې ده نبی علیه السلام ته پوښتنه ونه کړه چې تاسو کوم وخت کې میاشت لیدلې ده کله مو لیدلې ده کوم مطلع کې لیدلې ده دا تفصیل چې نبی السلام پرې خو د معلومیږي دا چې دی لره اعتبار نشته سرورم د قافلې والا روایت دی چې یو قافله رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله د زوال نه وروسته راورسېدله د اختر په ورځ باندې او د الله نبی ته او فرمایل چې یا رسول الله منګه بیګاش په میاش لیدلې ده نو یقیني خبر ده چې دا ډېره لري لیدلې ده ځکه چې بیګای میاش لیدلې ده د شپې مزل کړی دی سارې مزل کړی دی زوال نه وروسته مدینې ته راورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه ونه کړه چې څومره لري لیدلې ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې فوراً فیصله په مدینه کې وکړه چې روزه ماته کې او سبا به د اختر مونځ کوو ځکه چې د اختر د مانځه وخت تیر شوی دی دا دلیل دی په دې خبره کوم چې دا حدیث د قریب رحمه الله د دې په باره کې امام شوکانی رحمه الله ذکر کوي وای من ته حجت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی نه د صحابي او اجتهاد دا د عبد الله ابن عباس اجتهاد ښکاري ځکه چې موږ ذخیره د احادیث وګورو نو په هغه کې موږ ته دا لاس ته نه راځي چې صوموا لرؤية أهل بلدكم يا لكل أهل بلد رؤية بلکې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی مشهور روایت ته اشاره کوي چې صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له يا فاكملوا العدة يا فاكملوا العدة شعبان 30 دغه حدیثنا اجتهاد ابن عباس رضی الله عنه کړی او موږ لرا اعتبار په مرفوع روایت کې دی نه په اجتهاد د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې شیخ البانی رحمه الله د دې حدیث د څه بیان کوي وای دا صورت د عام اختلاف المطالع د پاره نه دی بلکې د هغه صورت دی چې یو سړی په ابتدا کې میاش ونلیدله او یو علاقه کې لیدل شوی د دوی خبر نه دی دی یو ورځ میا روزه رستو ونیوله نو هغه علاقه کې میاش پوره شو دیش پوره شوی دی نه دیش پوره کړی دی نو میاش ولیدله نو انتها به هم خپل دی معنی کوي چې یا به دیش پوره کوي یا به میاش ولی لکه التا قریب رحمه الله په شام کې معاویه رضی الله تعالی عنہ لیدلی وا هغه خبر مدینه ته نور رسیدل نو چې کله نه شورزي دي نو خو نشي ماته ځکه د دلیل نشته نه رؤیت شته او نه چې د دیش پوره شوی دی په دې لري اعتبار خو شیخ محترم یو مسله د اختلاف المطالع دا یقینا دا په خوانه د محدثینو نظر د محدثینو بابونه په دې قائم کړی یو په بعضی ملکونو کې دا مسله سیاسي مسله ګرځیدلې ده د دې یو حکومت مثلا د سعودي د حکومت سره خلاف لري نو اغیا یو مذهب یو نظریه یو فرقه خلاف لري نو هغه چې دلته مېشل دل شوی د موږ د دې خلاف قصدن کوو نو د مسلې له سیاسي رنګ ورکړی شوی دی په دې بنیاد چې د زموږ عبادتونه د دې سیاسي رنګونو نه پاک شي نو باید موږ د اختلاف المطالع له اعتبار ورنکو او چلته مسلمانان او سعودي حکومت د دې ډېر اهتمام کوي چې الته ولیدل شي د خپل عبادت باید د شک نه وباسو نو یو مسأله د اختلاف المطالع ده یو زموږ د دې ملک سیاسي چالونه دي نو ډېر خلکو د مسلې د سیاست د وجه نه خمیاش لیدل شوی او بیا چې د هغه اعتبار نه ورکړي ډېر کړه د څه شوی دي چې لکه 50 گواهان راغلي دي خو مرکزی حکومت مرکزی رؤیت هلال کمیټه غیر اعتبار نه ورکړي ډېر کړه د څه شوی دي چې په ټوله دنیا کې د امیش ډېر شوزي د موږ نه هیڅ شوزي ټول دنیا کې اختلاف المطالع له اعتبار دی خو د اعتبار خو نشته چې د دې ملک نه مشرق کې لیدل شوی د مغرب کې لیدل شوی د شمال کې لیدل شوی د جنوب کې معلومیت دا چې د ملک کې سیاسي چال دی یا اهتمام نه کوي یا د دوی مخالفت اراده ده د دې وجه نه موږ مجبور یو چې موږ د سیاسي اسلامي مسلمانان یا علما او موږ ته واضح گواهی راورسیږي باید موږ په ورسو شیخ صاحب محترم دا روژه موږ ته د شکر درس راکوي کنه چې د میاشت کې شکر ادا کوئ یقیني خبره ده چې د روژې کې موږ او تاسو ته ډېر د عبرت نه ډک درسونه پراته دي یو درس د شکر درس هغه دا دی چې په دې روژه کې انسان وږی شي تږی شي نو چې کله روژه ماته کې د خوشاله شي او د الله په دې نعمتونو شکر ادا کوي الحمدلله چې د دې غریبانو بیوزلو
او هغه مفلسانو په شان نه یو چې موږ سره بالکل خوراک سکاک نشته رزق نه وي نو موږ بس کله وینو د دې نعمت شکریا ادا کړو کله چې د انسان سره نعمت بالکل هر وخت کې موجود دي دا انسان زړه ته د دې نعمت قدر نه راځي د دې نعمت شکریا نه ادا کوي او چې تمام ورځ د سهار تر ماښام پورې الله په دا نعمت بند کو به ول ورکو نو به د شکر درسو شکر یو بهترین عبادت دی ځکه چې کله دا عبادت په انسان کې موجود وي الله داغه نعمتونه زوال نه بچ کوي الله نعمتونه ډیری او دې کې موږ ته دې خبرې ته اشاره ده چې نبی رسول الله فرمایي الطاعم الشاکر بمنزله الصائم الصابر هغه انسان چې خوراک وکي او د دې خوراک سره سره به د الله شکر ادا کوي د دې د ثواب کې دا په منزله د هغه چا دی چې کوم یو انسان هغه د الله رب العالمین په مشکلاتو باندې صبر کوي روزه نیسي او روزه باندې صبر کوي شیخ صاحب محترم ډیر خلک په خپل دسترخوان باندې خداغه شپږ قسمه خوراکونه خو د نورو خلکو غم نه کوي په دې میاشت کې د صدقې کول په غریبو باندې دا څه فضیلت شته شیخ صاحب یقینا چې دا زمونږ د دې معاشرې ناپوهي دا نقصان دی ځکه چې د مسلمان مثال د سید نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مثال د مسلمان مثل المؤمنین فی تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى د مؤمنانو مثال د یو جسد په شان دی کله چې یو جسد کې یو اندام باندې درد وي تکلیف ټول اندامونه د هغه سره نه آرام او په هغه سره سم پاغي باندې راغلي وي دغه وجه ده چې د قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته فرمایي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين د دې یو تفسیر ډېر تفسیرونه دي یو تفسیر دا دی چې هغه انسان چې وس او طاقت رسیږي هغه د روزدار ته د روزمات تنظیم وکي دا فدیه دی هغه تور کی چې هغه باندې روزدار روزمات وکي او د روزدار انسان لا روزمات ورکول ډېر خپل عبادت دی چې د دې په وجه باندې الله رب العالمین انسان ته دومره ثواب ورکړي څومره چې روزدار ته ورکړي شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما فله مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجره شيئا کوم یو انسان چې روزدار ته د روزمات تنظیم وکړي دومره ثواب کیږي لکه دی انسان چې روزنی ولي څومره چې د روزدار ثواب کیږي دومره ستاسو ثواب کیږي نو یو انسان سلو انسانانو ته د افطاری پروګرام وکړي نو گویا کې چې دی په یو ورځ باندې د سلو روزدارو اجر حاصل بل اطعام الطعام دا یو خپل عبادت دی چې سړی په خپل ځان له خوراک راکم کې گاونډي لور کې یتیم لور کې مسکین لور کې فقیر لور کې ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام نو پښتنه او شچ یا رسول الله ای الاسلام خیر او مسلمانانو کې د کوم مسلمان اسلام ډیر غوړه دی هغه ته فرمایل تطعم الطعام وتفشو السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف خپل اسلام هغه دی چې ته خلقو له طعام ورکه دا خلقو ته یو معمولی ونده کې خبره ښکاري خو اطعام الطعام یو خپل عبادت دی او دې سره چې د انسان ته خیرونه کولاویږي او د ډېرو شرونو نه بنديږي شیخ صاحب محترم په رمضان کې موږ لیدلې دي اکثره مسلمانان د بے صبر شي هغه بے صبري کې بازارونو کې په کورونو کې خاص کر دا سړی به موږ یاد کو په کور کې ناستې زنانه ټول ورځ غروجنی ولي خوراکونه تیاری او چې لکه مثال یو شی لیټ شي لکه چټنی نشته فلانه نشته بس کنزل او سپګ سپوري شروع کی دې خلکو ته کم نصیحت شیخ صاحب دا اصلا کې ناپوهي د زمون په معاشره کې وجدا ده چې د قران او سنت درسونو سره سو تعلق نه ساتي الله دې تاسو له جزای خیر درکړي او دا اداره د الله قائم او دائم وساتي د دې په وجه ډېر خلک په دینی مسایلو باندې پوه شي خلک د دین نه ناواقف دي د رمضان المبارک روح نه پیژني رمضان المبارک کې موږ ته د صبر درس دی او رمضان المبارک د صبر میاشت ده دغه وجه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته شهر الصبر لقب ورکړي فرمایي نبی کریم صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر د صبر د میاشتې روزي نیول او د هرې میاشتې نه درې روزي نیول د زړه کینه ختموي د زړه هغه خباثتونه ختموي نو تاسو وګورئ د الله نبی دې ته شهر الصبر وایي دې کې صبر پکار دی کنزل خو پرېږده د الله نبی فرمایي چې هغه انسان چې
هغه تا ته کنزل وکي. ګوره انتقام اخیستل شریعت موږ له اجازت راکړې ده، خو په دې وخت کې وایي فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. که تا سره تا ته چا کنزل وکړل یا تا سره چا قتال او جګړه کوله نو ته ووایې چې وروره زه نن روژه یم. د دې مطلب همدا دی چې دا کارونه په روژه کې حرام دي، دې کارونو ته باندې روژې ته نقصان رسېږي. یعنی الله او د الله رسول موږ ته د کنزلو د انتقام اجازت په دې وخت کې نه راکوي، بلکې ورته وایو به چې اني امرؤ صائم. باطله کنځلې کول، د الله نبي فرمایي چې څوک داسې ګنده خبرو نه ځان ونه ساتي د الله رب العالمین هیڅ حاجت نشته د هغې خوراک او څښاک ته. په بل روایت کې هم داسې راځي چې روژه یوازې دې نه ده چې خوراک او څښاک نه سړی ځان وساتي، روژه د دې نه ده چې انسان د خپله ژبه د ګناهونو نه کنټرول کړي. شیخ صاحب محترم، د روژه ماتې په وخت کې کومه دعا شته چې سړی مسنون دعایي چې سړی لولي د روژه ماتې نه مخکې یا وروسته، چې کومه دعا نقل له حدیثو کې؟ او په احادیثو کې چې د سند په لحاظ سره ډېرو اهل علمو صحیح کړی دی، هغه دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د روژه ماتې په وخت کې دا دعا ویله چې ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. تنده ختمه شوه، زموږ هغه رګونه هغه په اوبو باندې لونده شو، او که الله وغواړي نو زموږ اجر ثابت شي. دې باب کې یو بله دعا هم شته چې امام طبراني نقل کړې ده، ابو داود مراسل کې نقل کړې ده، لیکن د هغه سند په لحاظ سره مرسل دی. هغه دعا کمزورې ده، ضعیفه ده، چې بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. په دې وجه باندې د دې اهتمام ډېر زیات پکار دی چې کومه علماو دا سند صحیح کړی دی چې ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. نور عام دعاګانې سړی کولی شي، لکه یو روایت چې ډېرو اهل علم صحیح کړی دی د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي چې ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. د روژهدار انسان د پاره د روژه ماتې په وخت کې یو دعا ده چې الله یې نه واپس کړي. شیخ صاحب محترم، د افطاري په ټایم کې اکثره د بعضې مولیان وایي چې دا احتیاطي ټایم دی، مثال لمر ښه ډوب شي بیا هم یو 15-10 منټه وروسته اذانونه کوي. په دې روژه ماتې کې وختیوالی سنت عمل دی که نه چې لیټه کې دا سنت عمل دی؟ روژه ماتې کې زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد او راهنمایي موږ ته دا ده چې په دې کې وختیوالی ضروري دی، وختیوالی پکې سنت دی. موږ ته د الله نبي ټیم ټاکلی دی، فرمایي چې اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. کله چې شپه د مشرق طرف نه راوخیږي، ورځ د مغرب د طرف نه شا کې لمر ډوب شي، دې وخت کې روژهدار روژه ماتې وشي. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزال الناس على الخير او على الفطره ما عجل الفطر. همیشه به انسانان په خیر باندې قائم وي، همیشه به انسانان په اسلامي فطرت باندې څو پورې چې روژه ماتې کې هغوی وختیوالی کوي. عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی شو چې یا ام المؤمنین، دلته دوه ملګري دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یو ملګری روژه ماتې هم وختي کوي او مونځ هم وختي کوي، او بل ملګری روژه ماتې هم ناوخته کوي، مونځ هم ناوخته کوي. دې کې موږ کومه طریقه انتخاب کو؟ ویل دا څوک دی چې روژه ماتې هم وختي کوي او مونځ هم وختي کوي؟ وایي دا ابن مسعود رضی الله عنه دی. وایي د الله نبي به هم داسې کول، مونځ به هم په اول وخت کې کو او روژه ماتې به یې مخکې کو. دا احتیاطونه د شریعت د حدودو نه تجاوز دی، بلکې یهودو به دا طریقې کولې چې هغې به روژه ماتې کې دومره صبر کو تر دې چې لمر دا ستوري به راوختل، او د روافضو طریقه دا ده چې هغوی د یهودو سره په دې صفت کې مشابه. شیخ صاحب محترم، اوس روژه ماته یو سړی وایي چې زه وختي کوم، خو وختي والي کې به مونږ چې بعضې خلک لیدلي هغه وایي دا قوس د لمر چې دا چې څنګه یو ځای کې پناه شو، که غرونه مې مثال غرو بره ته وخېږي وشته باندې لمر به ویني، خو چې وایي تا نه پناه شو بس ته روژه ماتولی شي. وایي بعض صحابه و نبي سلم به هغه ته ویلي چې لمر ته وګوره، وایي که په اوښ باندې به سړی وخوت لمر به ښکارېده. نو څه مراد دی نه د پناه کېدلو د لمر؟ د لمر د پناه کېدلو په باره کې همدا سوال د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه شوی دی. هغه فرمایي واذا غاب جميع القرص فقد افطر الصائم. دا د لمر چې کومه سترګه ده دا چې ټوله غایبه شوه، بس لمر انسان د پاره روژه ماته جایز شو.
کله چې دا غروب الشمس او لمر سترګه ډوبه شوه د هغې نه چې کوم وروسته سرخي ښکاري دا سوروالی شفق دی شفق د ماښام علامه ده خو صرف دومره ده چې کوم ځای باندې واضح لمر معلومیږي نو انسان باید د هغې لږ احتیاط وکړي په دې وجه باندې چې حدیث کې راځي وغربت الشمس لمر ډوب شي او دلته خو د لمر څه څه آثار ښکاري نو لږ احتیاط په دې باب کې پکار دی شیخ صاحب محترم دا روژه ماتې سړی به څه وکړي بعضې خلک وایي مال یا به کجوري یا به مالګه یا به اوبه دا سنت طریقه ده که نه دې کې سنت طریقه څه ده حدیث کې راځي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حصوات مما رسول الله صلی الله علیه وسلم په تازه کجورو باندې روژه ماتوله چې هغې ته رطب وایي کله چې به تازه کجوري نه وي نو بیا به په دې وچو کجورو باندې ماتوله او که هغه به نو بیا به یو څو ګوټه د اوبو وکړل په احادیثو کې دا راغلي دي په صحیح سند سره نو په کار ده د دې اهتمام وکړي ځکه که نور شی نه وي دا اوبه خو هر ځای کې موجودې دي په کار ده چې دې باندې او د دې حکمت علماو ذکر کړی امام ابن قیم رحمه الله زاد المعاد په ذکر کړی وجه دا ده چې د دې ولږې په وجه باندې د انسان په دې مخ په دې سترګو کې یو کمزوري او ضعف پیدا کیږي نو چې کله اول خوږه معدې له راشي هغه کمزوري د هغې جبیره بېرته راځي او دا هر چې اوبه دي د اوبو په وجه باندې طهارت راځي معده حرارت کې راغلي نو دې ته چې خوراک ورشي همداسې نو هغه نقصان کې واقع کېږي نو دې وجه نه چې یو څو ګوټه اوبه اول ورشي بیا خوراک د صحي فایدې هم شته طبي څه چې ډاکټران همدا خبره کوي شیخ صاحب محترم په رمضان کې یو کس نه هیره وشي یا خطا شي هیره مطلب خطا ده چې هغه فکر کوي چې لکه لمر ډوب شوی دی روژه وخوري او بیا پوه چې هغه لمر نه دی ډوب شوی او یا مثال خطا هیر دي یو څه وخوري په دې سره روژه خرابېږي د یری په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مبارک ارشاد منقول دی هغه فرمایي من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى د چانه چې خبره هیر شي او دا ته پته نه چې زما روژه ده ناګهانه ذهن کار پرېږدي او د خوراک او څښاک وکړي نو د دې روژې ته نقصان نه رسېږي دا د روژه پوره کړي وجه دا له دله الله خوراک او څښاک ورکړي دا دویمه خبره چې کومه راغلې ده د خطا په صورت کې چې سړی دا خیال وي مثلا داسې علاقه چې ګینټې نه وي نقشه باندې څوک نه پوهېږي سفر کې سړی او دا خیال چې ګنې ماښام شو خپل اجتهاد کې او دې خوراک وکړي او بیا د هغې نه وروستو چې د لمر راوخېږي نو داسې واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې شوی و صحیح البخاري کې یو روایت دی اسما رضی الله تعالی عنها فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وریځ وه نو موږ خوراک وکړو چې خوراک او څښاک نه فارغه شو لمر راوخته نو حدیث کې دومره راغلی دی بیا صرف هشام رحمه الله نه پوښتنه وشوه چې قضا به راوړي بد من القضا قضا خو به ضرور راوړي نو بعض اهل علم وایي چې د خطا په صورت کې به قضایي راوړي ولی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کوي چې دا د هشام رحمه الله یو خپل دغه دی د خپل اجتهاد دی و هغه وایي چې د قضایي تذکره په دې حدیث کې نشته او اصول د شریعت هم د دې خبرې تقاضا کوي چې خطایي الله رب العالمین معاف کړي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا نسیان په باره کې حدیث راغلی دی خطا او د نسیان یو حکم دی او همداسې موږ ته کله چې دا آیاتونه نازل شو نو الله د صحیح مسلم روایت دی الله رب العالمین فرمایي چې ما دا کار وکړ یعنې ستاسو دا دعا مې قبول کړه اصول د شریعت دا دی چې خطا الله رب العالمین موږ ته معاف کړی دا نو د انسان روژه پوره ده دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رایه ده د دې نصوصونو اجتهاد کړی دی او همدا واضح ښکاري چې انشاءالله په ده باندې به هم قضایي نه وي والله اعلم بالصواب جزاک الله خیر شیخ صاحب انشاءالله یو ځل به بیا شیخ صاحب سره په همدغه موضوع باندې بیا خبرې کوو تر هغه پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.